عبدالسلام ضعیف څنګه ولې پاکستان ته په غوسه شوی دی؟ سلام، وخت مو په خیر. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. عبدالسلام ضعیف د پاکستان دیکتاتور پوځي رژیم برید ښکاره تیری دی. په ګربزو کې د ښځو ماشومانو وژنه د پاکستان د فساد بزدلانه عمل دی. عبدالسلام ضعیف وایي د پنجابي دیکتاتوري بې کفایته پوځي رژیم د تېرې شپې یرغل زموږ د هیواد پر حریم ښکاره تیری او په ګربز ولسوالۍ کې د بېګناه خلکو ښځو ماشومانو شهادت د هغوی د فساد بزدلانه عمل دی. په داسې کړنو سره هغوی وښودل چې د سولې لپاره لیوالتیا او وړتیا دواړه نه لري. همدارنګه هغوی د پاکستان په ثبات او امنیت کې پاتې راغلي دي. الله دې زموږ د هیوادوالو شهادتونه قبول کړي. قربانیانو او د دوستانو یې د الله له درباره د اجرا عظیم او صبر جمیل غوښتنه کوو. پر خوست، کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان د تېرې شپې یرغل سره د طالبانو او پاکستاني ټینګ شوی اوربند مات شو. دا اوربند د دوحې هوکړې په دوام د ترکیې په مذاکراتو کې ټینګ شوی و او هوکړه شوې وه چې پاکستان به د افغانستان پر هوایي حریم تیری نه کوي. تېره شپه په خوست ولایت کې پاکستان د یوې کورنۍ 10 غړي ووژل چې یوه پکې میرمن، 15 هلکان او 4 نجونې شاملې دي. طالبانو پر افغانستان د طالبانو د پاکستان برید او یرغل تایید کړی دی، خو تر اوسه یې هیڅ ډول نظامي غبرګون او ځواب نه دی ښودلی. دا یرغل داسې مهال کیږي چې تېره ورځ د پښتونخوا په پېښور ښار کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه مرکز وسلوال برید وشو چې 8 پاکستاني پوځیان ته یې مرژوبله واړوله. که څه هم پاکستان ښکاره په دغه برید کې طالبان بیا تورن نه کړل، خو ادعا کوي چې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستاني طالبانو تحریک ملاتړي دي او ځای یې ورکړی دی.